ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون ځانګړې غونډه ترسره شوه چې پر مهال یې د ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند په ګډون د هیواد د 7 زونونو د والیانو له لوري وړاندې شوي اقتصادي موضوعات وڅېړل شول. په غونډه کې د کارموندنې د کچې لوړولو، د اقتصادي پروژو پر وخت تطبیق، د صادراتو او وارداتو لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو او د خامو نفتو موادو ته تصفیې اړوند موضوعات بحث شول. جلال آباد ښار کې د ښاري پراختیا په موخه ټوپوګرافي سروې پیلیږي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام الرحمن حیدري سره د کور او ښار جوړولو رئیس انجینر احمد الله زاهد او د مرکز تخنیکي پلاوي د جلال آباد ښار پراختیا په موخه د ټوپوګرافي سروې پیلولو په موخه ولیدل. د جلال آباد تورخم دویم لاین سړک پاتې چارو د قیرریزۍ کارونه پیل شوي. ننګرهار ولایتي مسؤلین وایي په دغه سړک کارونه چټک شوي او په وخت به بشپړ شي. د سیمې خلک او موټر چلوونکي هم ورته خوښ دي، وایي ورسره به ترافیکي پیښې کمې او ګرد او غبار به ختم شي. ننګرهار میشتي ولسونه وایي په هیواد کې ستر اقتصادي او زیربنایي پروژې د هیواد په اقتصادي پیاوړتیا او ځان بساینې برخه کې مهم رول لري. راز وایي د کاسازر او قشتپې کانال په څیر د سترو پروژو تطبیق سره نه یوازې دا چې اقتصادي ځان بساینې په لور ځو، بلکې په زرګونو کسانو ته کاري زمینه هم برابریږي. ننګرهار کې 140 کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په هڅو د DRA په مالي ملاتړ د چین او سپینغر ولسوالیو 140 بېوزله او معلولو کورنیو سره د شاوخوا 2 میلیونه افغانیو نغدي مرسته ترسره شوه. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو